बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तانو ګرانو ملګرو، ازادي یو غټ نعمت دی. د دې نعمت قدر د هغو خلکو سره وي چې څوک غلام وي او یا د ازادۍ لپاره یې خپله قربانۍ کړې وي. د دنیا تاریخ د ازادۍ قربانیو د کیسو نه ډک پروت دی. همدا دې قربانیو په نتیجه کې ډېر بچي یتیمان شول، ډېرې ښځې کونډې شوې او ډېرو میندو نه خپل ګلان تورو خاورو ته لاړل. مګر آخر کار کامیابي حقله حاصله شوې ده او د دغو قربانیو خپل رنګ راوړی دی. ګرانو ملګرو، د شمالي افریقي ملک الجزایر مسلمانانو د فرانس قبضې نه خلاصون دپاره د 1954 عیسوي نه واخله تر 1962 عیسوي پورې یو تحریک یا غورځنګ روان کړو چې د هغې نوم و لیبریشن فرنټ. هم د دې غورځنګ نتیجه وه چې په مسلمانانو باندې فرانسیسیانو ډېر سخت ظلمونه شروع کړل. د فرانس فوج د دې غورځنګ ځوانان به راونیول او په ځنګل کې به یې په ونو پورې وتړل. د دې نه پس به د دوی د نوم سره غټ غټ منګکان وتړل. دا منګکان به د نوم په لاره د دغو سرپرې کړیو خېټو ته دننه لاړل او دننه به یې ترې غوښې خوړلې. د ازادۍ سرپرې کړي به په دې حالت کې شهیدان شول. همدارنګې په زرونو سرپرې کړي د الجزایر ازادۍ خصالولو لپاره قربان شول. فرانس چې څومره ظلمونه او ستمونه ډېرول، همدومره به د ازادۍ غورځنګ نور هم دوام واخیست. په آخره کې د فرانس قبضه ختمه شوله او الجزایر له ازادي میلاو شوله. همدارنګې ګرانو ملګرو، په دویم نړیوالې جګړې کې د جاپان دوو باتور ځوانانو د امریکې بحري بیړۍ چمنۍ له ور ودنګل او مکمله بحري بیړه یې ورله تباه کړه. همدارنګې تاریخ د داسې قربانیو مثالونو نه ډک پروت دی. مګر نن چې د کوم ځوان ذکر مونږ کوو، هغه د خیبر ایجنسۍ په تحصیل جمرود کې د افریدیو قبیلې کوکي خیل کې پیدا شوی و. هغه نوم و شیر علي افریدي. ګرانو ملګرو، په دې اپیسوډ کې به موږ د شیر علي افریدي په یو داسې قربانۍ رڼا اچوو چې د کومې قربانۍ باندې نه صرف مسلمانانو فخر کولو، بلکې د فرنګیانو نه د ازادۍ جدوجهد په قربانیو په لحاظ په هندوستان کې اوس هم د هغې تذکرې کیږي او کتابونه پرې لیکل شوي دي. ګرانو ملګرو، که تاسو چېرته دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو دا ستاسو خپل چینل دی. دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو ستاسو ته په وخت را رسیږي. کمنټ کې خپلو خیالاتو اظهار وکړئ او که تاسو خپل څه سجیشنز وي نو زموږ سره یې شیر کړئ. ګرانو ملګرو، شیر علي افریدي واحد سړی و چې هغې د برطانیا وایسرای په هندوستان کې وژلی و. د هندوستان همدغې وایسرای نوم لارډ ماو چې کوم د شیر علي افریدي د لاسه په 1872 کې ووژل شو. ګرانو ملګرو، دا واقعه چې کومې جزیرې کې شوې وه، هغه د انډیمان جزیره وه. همدا جزیره به د کالا پانی په نوم یادېدله. چاله به چې انګریز سرکار ټول عمر د قید او زندان سزا ورکوله، نو هغه به یې کالا پانی ته لیږلو او بیا به انګریز سرکار په دې جزیره کې ترېنه سخت کارونه اخیستل. قیدیانو به خپل ټول عمر همدارنګې په سختۍ کې تېرولو تر څو به چې مړ شوی نه و. کالا پانی کې په قیدیانو باندې د دغو غیر انساني سلوک، تشدد، زیاتیو، ظلمونو او ستمونو معلومات به بهر دنیا ته نه ښکاره کېدل. خو کله کله به په اخبارونو کې د قیدیانو باندې د دغو زیاتیو او تشدد خبرونه به چې مخې ته راغلل، نو د دغو خبرونو په نتیجې کې لږې مودې پورې به د قیدیانو سره د ظلمونه لږ شانتې کم شو. په 1809 کې لارډ ماو د هندوستان وایسرای جوړ شو. د یو اخبار په خبرونو لارډ ماو په کالا پانی کې په قیدیانو باندې د ظلمونو نوټس واخیستو او په 1801 کې قیدیانو له د سهولتونو ورکولو اعلان هم وکړو. د
د دې په وجه لارډ ماو په کالا پانی کې ډیر مقبول شو. لارډ ماو خواهش شو چې کالا پانی ته هغه په خپل لاړ شي او د قیدیانو حال وګوري. د دې خواهش په نتیجه کې په 8 فروری 1872 کې لارډ ماو په سحر وخت کې کالا پانی لا راورسېدلو. د لارډ ماو سره د هغې ښځې لیډي ماو سره د فوج غټ افسران هم موجود وو. دا د هندوستان اول وایسرای و چې د کالا پانی دوره یې کوله. د دې په وجه دلته سخت د سکیورټي انتظامات شوي وو. لارډ ماو چې څنګه راورسېدلو نو په استقبال کې ورله 21 توپو سلامي ورکړی شوه. د دې نه پس د جزیرې ټول اعلی افسران په لاین کې ودرېدل چې د وایسرای لارډ ماو سره لاسونه میله وکړي. لارډ ماو مختلف ورکشاپونو، بیرکونو او د فیکټریانو دورې وکړې چې په کومو کې به د عمر قیدیانو نه کارونه اخیستل کېدل. لارډ ماو دغه کتل چې دغو قیدیانو نه سره کم کارونه اخیستی شي او د دوی سره کم سلوک کیږي. د ټولې ورځې دورې نه بعد لارډ ماو ماسخوتن د کالا پانی یو شین غر چې هغې ته به ماونټ هیریټ ویل لاړو. ماونټ هیریټ کې جوړ شوی یو ریزارټ کې د خاص میلمنو ستوګنه وه چې په هغې کې به دا خاص میلمنو آرام کولو. په دې ځای کې لږ آرام نه پس لارډ ماو خپل لانچ طرف ته روان شولو چې په هغې لانچ کې د برطانیا د نیوي فوج کسان هم په انتظار وو. لارډ ماو نه مخکې 2 کسان روان وو چې هغو په لاسونو کې د لار کتلو دپاره مشالونه بل وو. د لارډ ماو شاته د ده پرایویټ سیکرټري او څه فوجیان را روان وو. لارډ ماو د خپلو فوجیانو سره په ګپ شپ کې لانچ طرف ته را روان وو. ټول قیدیان خپلو بیرکونو کې بندیوان وو. څنګه چې لارډ ماو خپل لانچ ته راورسېدو نو ټول فوجیان یو سایډ ته ودرېدل، یو طرف ته ودرېدل. هم په دې دوران کې یوه چغه وشوه. دا یو کس و په تیارې کې پټ چې د بجلۍ په شانتې لارډ ماو ته راورسېدلو چې د نورو د سکیورټي کسانو د کاروایۍ څه سوچ هم کولو. د کس لارډ ماو په مرۍ کې په چاقو وهلی و. د سکیورټي والا دا سړی راونیولو او چاقو یې هم ترېنه لاسته کړو. خو اوس ډېر ناوخته شوی و ځکه چې دې کس خپل کار کړی و. د حملې والا کس یو قیدي و. لارډ ماو خپل رومال راوباسلو او د ده په مخ چې کومه وینه وه هغه یې پې پاکه کړله. لارډ ماو وویل چې زه بالکل ټیک یم، معمولی شان زخم دی، تاسو فکر مه کوئ. لیکن چې کله مشالونه یې نږدې راوړل نو پته ولګېدله چې دا معمولی زخم نه دی بلکې د لارډ ماو کوټ د وینو نه ډک و او د ده مرۍ نه وینه داسې روانه وه تا به وې که چېرته د اوبو فواره ده. دوی په رومال د وینو تلو رفتار کمولو کوشش وکړو او په زخم یې ورله رومال کېښودلو. په دې وخت کې لارډ ماو ودرېدلو خو خپې یې ورپېدلې او بیا اچانک پرېوتلو. لارډ ماو یو فوجي ته وویل چې زما سر ونیسه. دا د لارډ ماو آخري الفاظ وو ځکه چې لږ ساعت پس لارډ ماو ساه بنده شوله او مړ شو. د ماو شریر یې فوراً جهاز ته منتقل کړو. ډاکټر د لارډ ماو شریر وکتلو. د ده زخم د مرۍ نه واخله تر د سینې پورې خور و. د ډاکټر وینا مطابق لارډ ماو د غټ جسم مالک و. د دې په وجه په دې حملې کې ډېر ساعت دپاره ژوندی پاتې شو. که د ده په ځای چېرته کمزورې غوندې کس وی نو فوراً به مړ شوی وی. ګرانو ملګرو، د حمله چې کوم قیدي وکړه هغه شیر علي افریدي و. شیر علي افریدي په څه وخت کې د ډیپټي کمشنر پېښور په دفتر کې نوکر و. طبیعت لحاظ سره شیر علي یو نرم مزاج سړی و. لیکن په خپلې قبیلې کې د یوې جګړې په وجه شیر علي افریدي زندگی مکمل بدله شوه.
د ده د قبیلې په دوو خاندانو ترمنځ ډېر وخت نه یو دښمني را روانه وه. کوم خاندان ته به چې موقع میلوېدله نو خپل مخالف به یې قتل کولو. په دې وخت کې د مخالف خاندان یو تربور یې د شیر علي افریدي د خاندان یو کس قتل کړلو. شیر علي په پېښور کینټ کې خپل دغه دښمن ولیدلو او قتل یې کړو. د قتل فوراً بعد شیر علي افریدي گرفتار شو او د ده خلاف مقدمه درج شوله. عدالت کې د ده خلاف د سزای موت فیصله په 2 اپریل 1868 باندې واورېدی شوه. د خپل نرم طبیعت او زاړه خدمتونو په وجه انګریز سرکار د ده سزای موت فیصله عمر قید ته بدله کړله او دی یې کالا پانی ته ولېږلو. د دې وخت د کالا پانی فوجانو مطابقه شیر علي 15 وخته د لمونځ پابند انسان و. روژې به هم لرلې او کومې پیسې به په کار کې ورته میلاو چې شوې نو هغه به نورو غریبانانو قیدیانو کې تقسیم کولې. هم د دې کردار په وجه شیر علي افریدي نه صرف په قیدیانو کې مقبول و بلکې هلته د سرکار کم کسان چې وو په هغو کې هم ډېر په قدر او په عزت نظر سره کتی شو. همدا وجه وه چې شیر علي افریدي لا د نور قیدیانو ویښته کټ کولو ډیوټي ورکړه. شیر علي افریدي به بغیر سر روک ټوک کې مختلفو بیرکونو ته تلو راتلو. هم د دې په وجه په لارډ ماو باندې حملې کې دی په اسانه سره کامیاب شولو. لارډ ماو په قتل برطانیه حکومت له ډېر سخت زور ورسېدلو. د دې واقعې نه بعد اول ځل فرانزیک تحقیقاتي ټیم د کالا پانی جزیرې له راورسېدلو او خپل تحقیقات یې شروع کړل. برطانیه حکومت دا خیال و چې شاید په دې قتل کې د تحریک مجاهدین لاس شامل دی او شیر علي افریدي یې د دې کار لپاره استعمال کړی دی. د کیس ټرایل دوران کې شیر علي عدالت ته وویل چې دوی ټوله ورځ د لانچ سره نږدې په انتظار کې تېره کړې وه چې کله به لارډ ماو راځي. یو پیرې ماسخوتن ماونټ هیریټ ته ورپسې لاړم خو هلته راته موقع نه شوه میلاو. اخر په لانچ راته د قتل موقع میلاو شوله. چې عدالت کې د ده نه تپوس وشو چې د لارډ ماو قتل باندې چا آماده کړی دی نو شیر علي افریدي په ځواب کې ورته وویل چې الله. د دې په وجه شیر علي افریدي ته یو ځل بیا د سزای موت فیصله وویلې شوه او په 11 مارچ 1883 کې چې کله شیر علي پانسۍ تختې له راوستو نو دی ښه مطمئنه و. کوم پړي باندې چې ده ته پانسي میلوېدله هغه دی چاپ وکړو او وویل چې کله ما لارډ ماو قتل کولو نو ما په دې ځای کې ځان لیدلی و. هلته انګریز سرکار چې کوم مسلمانان خلک راغونډ کړي وو چې د ده پانسۍ نه باید دا خلک سبق واخلي هغو ته شیر علي افریدي وویل چې رونو ما د ستاسو دښمن قتل کړی دی په دې خبره ګواه اوسئ. بیا یې جلاد ته وویل چې ما زر تر زره پانسي کړه ځکه چې زما مرګ به داسې اور ولګوي چې برطانیه سرکار به وسوځوي او زما د وینې یوې قطرې نه به یو شیر علي پیدا کیږي. د دې نه بعد د کلمه شهادت تیره کړله. کلمه شهادت 2 مرتبه د خولې نه ادا شوله او دریم ځل کې د پانسۍ لګولو په وجه د شیر علي افریدي ژبه همیشه دپاره غلې شوله. ګرانو ملګرو د دې واقعې نه پس برطانیه سمراج ډېر کوشش وکړو چې د مجاهدین تعلق د دې واقعې سره جوړ کړو خو ورته هیڅ ثبوت میلاو نشو. لیکن د دې واقعې په وجه کالا پانی کې موجود مجاهدین قیدیانو سزاګانې 10 کاله مزید زیاتې شولې. ګرانو ملګرو دا و شیر علي افریدي. امید لرو چې دا تاریخي واقعه به تاسو خوښه شوې وي. دا رنګې تاریخي واقعات کتلو دپاره او اورېدلو دپاره زموږ سره اوسئ. تر د یوې نوې ویډیو الله حافظ.